جوړې بدې شاړې کړم. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمېسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه نن د روان 1404 لمریز کال د جوزا میاشتې په 28مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. د ملي تدارکاتو کمېسیون نوبتي غونډې ته له اجنډا سره سم 29 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. له بحث وروسته 40 پروژې تعدیل، 2 پروژې منظورۍ او 2 پروژې لغوه شوې. همدارنګه د یوې پروژې په اړه ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو له ګټونکي شرکت سره د پروژې د قیمت په اړه مذاکره ترسره او راپور یې د ملي تدارکاتو کمېسیون راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي. په تعدیل شوو او منظور شوو پروژو کې د کندهار ولایت د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر، د جوړې ترمپ جوړول، د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ، د ریلي او غیر ریلي تاسیساتو بیا رغونه، له کونړ څخه تر نورستان پورې د غځېدلي سړک د اول او دویم لاټونو جوړول، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شامالان کانال بیا رغونه، د هیواد په ګمرکونو کې د امنیتي کمرو نصب او په مختلفو ولایتونو کې د برېښنايي پروژو لپاره د اړتیا وړ وسایلو اخیستل شامل دي. یادې پروژې د افغانستان اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. بیا به د ښکلا د لمر سپوږمۍ سره پیوند کړم.